پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغه صحابه کرام متعلق فرمائی اصحابی کالنجوم فبأيهم اقتدیتم اهتدیتم صحابه کرام زما پشان دستور دی چې د کوم صحابي پسیم چې کوم دی ورپسې شوي لار به مونده کوي د صحابه کرام لار دا د الله جل جلاله لار دا د صحابه کرام لار دا د رحمت للعالمین د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لار دا ځکه د دوړو جهان سردار فرمایي چې د صحابه کرام په لار باندې روان شوي مقصود اصلی تب اور ورسیږي چې الله دې او زیما د دوړو جهان سردار فرمایي نو هغه صحابه کرام را پاتېږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه خولي په دې باندې موږ په تیر شو جمعو کې مدلله خبره وکړه او دانه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه یو روایت کمزور نه بلکې د دوړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونه خپل شول چا خپل کړل صحابه کرام خپل کړل د دین لوی ثبوت او لوی دلیل نشي کېدلی څوک سوال کوي یاره زمونږ دا مرګري خو بهرحال شکر د علم شته دی خدا سے مدلل علم کو نشته چې سه پیر صاحب خدا خبره وکړله خدا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خصوصیتو داغه خصوصیت دی داغه پوری خاص و دا خبره ډیری خبرې د سیدی چې هغه د دوړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک پوری خاص دي بیا به زمونږ مرګري سره جواب نوي چیرې یقیني په دې خو څه خبره نه وشوي نن به په دې باندې ان شاء الله خبره کوو چې صحابي را پاتېږي د صحابه کرامو د صحابي لاسونه ښکلوي صحابي تابعي را پاتېږي او د صحابي لاسونه ښکلوي دا یوازې د دوړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک خصوصیت نو طبرانی پر روایت باندې د یحیی بن حارث الزمری رحمت الله علیه دا تابعی دی وی چې زما د واصل بن اسقا رضی الله عنه سره ملاقات شو او ما ورته ویل چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د مجلس صحابی جلیل القدر د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک اقدس پلاس کی دلاس ور کړي دي او د دوړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک سره د بیعت په دی لاسونو مبارک کړي دي او دغه تبرک دغه خیر تا ته حاصل شوی دی د لاسونو مبارک دی لګراک څوک ورته وي تابعی ورته وي تابعی صحابی هغه چاته ویلی شي من رأى النبي صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک لیدلی وي و آمن به او پدی ایمان راوړی وي و مات علی الاسلام او بیا پدی دین او پدی اسلام باندې وفات شوی دي ته وی صحابی او چې قرنی رحمت الله علیه په تابعینو کې شمار دي تابعی دي د دوړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارکی په دې سترګو د سر باندې نه لیدلې نو صحابي ورته ځکه نشو ویلې تابعی دي او د صحابه کرامو د حضرت عمر رضی الله عنه سره ملاقات شوه دي تابعی دي خو ډېر لوی تابعی دي سبحان الله ډېر لوی تابعی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د متعلق فرمای وې د یمن د طرف نه داسې هوا ما ترازی چې زما امت تبا د یمن د طرف نه ډېر خیر الله ورسیو صحابه کرام تفوس کوي یا رسول الله او دا اوی چې قرنی رحمت الله علیه په دعا سره به زما امت الله ډېر معاف کاندي خدا وجه سوا چې اوی چې قرنی رحمت الله علیه مبارک یقیني مینه ورته حاصله شي او محبت
اے پیغمبر علیہ السلام مبارک لیدلې نو په دې سترګو خو په باطنی سترګو ورسره ملاقاتونه ګوره شي وخا د دوړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک د حضرت عمر رضی الله عنه مبارک جلیل القدر صحابی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دویم یار ملاقات ورسره وشو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متعلق تنه تپوس کی وای د دوړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک تندې سمرو فراخو کو څنګه عمر رضی الله عنه مبارک غلې شو حضرت اویس قرنی رحمت الله علیه ورته تعریف کوي د پیغمبر علیہ السلام مبارک د شکل تشریح ورته هغه کوي چې شکل مبارک داسې دی حالانکه شپه ورځ ورسره عمر رضی الله عنه مبارک ناشتي خو هغه یو مقام دی د هر چا خپل وللست مقامات د عشق د پاره خپل خپل مقامات دي په دې موږ نه پوهیږو چې به کړي کونتریو بابا جی رحمت الله علیه بویل طالبانو تاسو کړي کونترسته په دې خبرو نه پوهیږي موږ په دې خبرو سه نه پوهیږو حقیقت ته صحابه کرام مخلدو خو ادب دومره غالبو چې به د دوړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک تا سترګې مبارک داسې ورچته نه کړلې اویس قرنی رحمت الله علیه د عمر رضی الله عنه تپوس کوي او عمر رضی الله عنه په احد کې چې د دوړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم مبارک غاخ مبارک شهید شو تا کوم غاخ ویسو عمر رضی الله عنه مبارک غلې شو اویس قرنی رحمت الله علیه ورته ټول غاخونه راويستل و ما د حبیب علی السلام په محبت کې او عمر رضی الله عنه ټول غاخونه چې کوم دی وستلی عمر رضی الله عنه مبارک کوي حقیقت دی چې اویس قرنی رحمت الله علیه د دې مقام قابل او اهل له دا څه ورته پس حاصلو دا ورته په دې مینه باندې حاصلو الله جل جلاله دې زموږ استاد مینه نصیب وګرځي سیبا تابعی ورته وای صحابه ته وایو چې استاد د لاسونو د دوړو جهان سردار صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونو مبارک کې غوسته شوی دی بیا ته په شوی دی او د لاسونو مبارک دراکا لاسونو مبارک ورته ور کړل واسی بن اسقل ذل هو لاسونو ور کړل او دا تابعی را پاتېدو او لاسونو مبارک را اوچت کړل او خپل کړل صحابي انکار نه کوي صحابي دا نه وایي چې دا کار منه دي شرک دي بدعت دي رسم دي نه صحابي دا نه وایي صحابه اصحابک النجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صحابه کرام خود دې د پار راغلي دي د دې دین د پاره څومره قرباني ورکړي وطن پریدا د دې دین د پاره سر مال نه تیر شه بچو نه تیر شه خزي نه تیر شه لورګانو نه تیر شه او سبحان الله د صحابه د قربانونو نه قربان شمه ډېر لوی قرباني نصیب کړی دي د دې سره د دې دین د پاره نو صحابي ورته دا نه وای چې څه دامنه دي دا مکوا دا بدعت دي دا رسم دي دا شرک دي دا ناروا کار دي صحابه راغلي دي د پاره دي چې دنیا نه بدعات لري کی د دنیا نه شرکونه لري کی دنیا نه رسومات لري کی د دنیا نه رواجونه لري کی ظلمات او تیاری ختم کی او د کفر جهالت او تیاری د سپین سبا د اسلام باندې بدل کی د دې لپاره راغلي دي د صحابي ورته دا انکار نه کوي نو چې صحابي انکار نه کوي او تاسو وای څوک تابع اسه وړو کې سړی خونه دي چې وړو کې سړی دي او ورته مطالبه کوي چې قربان د لاسونو مبارک راکا دغه رنګ چې کوم دی د طبرانی په روایت باندې د ابو رجاء رضی الله تعالی عنہ روایت کوي دی وای چې زه مدینه منورې ته لاړم او په مدینه منوره کې یو غونډه ناسته ده زما غونډې ته ورغلم کې ناستم چې ګورم یو سړی را پاتېدو د بل سړي تندې مبارک خلکو او ورته وی دا چې څوک د چا تندې خولي نو دته وی چې زما مور او پلار دستانه قربان شي کوته نه وي زه به هلاک شوی وي ابو رجاء رضی الله عنه وی چې ما تاسو کو دا څوک دی وی خلق راته وی چې دا د چا تندې خلکو دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او چې دا څوک خولي دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی سبحان الله دا څوک را نقل کوي دا مفتی محمد شفیع صاحب په جواهر الفقه کې د شیخ محمد عابد سندی
رحمت الله علیه پر رساله کې جواهر الفقه کې دا باقاعدګي سره دا د طبرانی پر روایت باندې او طبرانی روایت کې د ابو رجاء رضی الله تعالی عنہ واقع څنګه واقع څه وا چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت او د زکات نه چې کوم خلق منکرو نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رائے داوا چې د سره جهاد وشي عمر فاروق رضی الله عنه مبارک صحابه کرام بعضی د سی وغیوي چې نه قربان خلیفہ امیر المؤمنین سے گزاره بکو خو به هر حال د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پرای باندې عمل وشو او جهاد وشو د هغه مثبت نتایج راوتل نتایج راوتل نو د دې واقعین بعد حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک را پاتېدو او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مبارک تندې او لاسونه مبارک خپل کړل او ورته ویلي کو ابوبکر صدیق ته نه عمر فاروق به هلاک شوی ځکه زمونږ رائے داوا او ستاره یې بهتره وا اعلی صحابه کرام خو لوی خلکو سیف قناعت حاصلو قناعت پکيو صداقت پکيو تواضع پکي عدل پکي انصاف تقوا ته دنیا څومره کمالات چو دا الله په صحابه کرامو کرا واستلو پکي موجودو نو څوک ترا پاسيږي اے جلیل القدر صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک رفیق غار اولنی یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک تندیخ کلیگی سوگ خلی سیبا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک خلی دا سوار خلقون دی مکان بعد نبیہ لکان عمر پیغمبر علیہ السلام و مقام کی فرمائی زمان بعد کو پیغمبر وے حضرت عمر رضی اللہ عنہ با پیغمبر رات لے نا دا دمر علی مقام خاون دے سیب او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د ټول امت اعمال لا جمع کا د حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د هغه یوې شپې د غار عمل تن رسیږي دومره لوی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک تندیخ کلیږي سوګ خولي لاسونه خولي حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبارک خولي چې بدعت وي رسم وي د 14 صدی موحد سے بو او د 14 صدی نوې بانګي او د 14 صدی سے بفارمی چورګړیا دا بدعت او رسم وی ابو بکر صدیق رضی الله عنه مبارک به ورته ویل چې نا بیا عمر فاروق رضی الله عنه بسنګ دا عمل کو د دین لوی ثبوت او لوی دلیل چرته کې دی شي دا څوک دی دا صحابه کرام دي چې یو صحابي را پاسيږي او د بل صحابي تندې او لاسونه خولي نو که بدعت او رسم وي دا رسد پر راغلي دي د رسم د بدعت د ختمېدو د پاره نو عرض بدعت کول کو څوک وي چې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک خصوصیت دي نه دا خبره غلطه ده څوک دا کې کم کتاب لیکي حواله ورکو باقاعدګي سره پروت دي مفتی محمد شفیع صاحب د معارف القرآن مصنف الور کتابونه